د سرحدي پولیسو عمومي ویان عبدالله فاروقي وایي چاته اجازه نه ورکوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول هیواد ته سوداګریز توکي وارد کړي. فاروقي وایي تورخم بندر کې په قاچاقي ډول د درملو او میوه‌جاتو د راواردولو هڅې شنډې کړي هم دي. د سرحدي پولیسو لوی ریاست منصوبین د خپل مسؤلیت په ساحه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان څخه افغانستان ته په غیر قانوني ډول باندې تجارتي اموال راوړي، چې په لړ کې تیره شپه او نن ورځ د تورخم ځمکني بندر منصوبینو د مهاجرینو په نوم لاریو کې د ادویې او پاکستاني میوه‌جاتو د غیر قانوني ورود افغانستان ته هڅې شنډې کړي دي. د سرحدي پولیسو لوی ریاست ټول منصوبین د خپل مسؤلیت په ساحو کې هر رازآمدګي او چمتوالی لري او په هیڅ صورت کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي امارت قوانین او پریکړې دې نقض کړي. په ورته مهال جلال آباد ښار کې د تازه میوو سبزیجاتو سوداګر د سرحدي پولیسو دغه اقدام ستایي او له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې هیڅ چاته د پاکستانیو میوو سبزیجاتو راواردولو اجازه نه ورکوي او سرغړونکو سره د جدي چلند وکړي. پاکستان نه وروره دلته کیلو قاچاقي راوړي، امرود قاچاقي راوړي او سراتیشه کیلم راوړي، دا د کانټینرو کې دا کډو سره راړي، څو شتري دا وطن پروشان شتري دی راړي، دا باید روان نه وي، باید اسلامي امارت په کلکه مخه ونیسي. ورو یو کاټن باید چې بیخي پټرول په واچو چې دلته راوړي. زه په خپل چارواکو باندې دا غا کوم او مسؤلینو باندې دا غا کوم، د تورخم په مسؤلینو باندې دا غا کوم چې زمونږ یو دانه میوه یا سبزي هخوا ته نه پرېږدي چې لاړه شي، نو د هغوی میوه یا سبزي چې دلته راځي باید د دې کلکه مخه ونیسي، ځکه چې دا زمونږ د تجار هم په تاوان دی، زمونږ د ملت هم په تاوان دی، زمونږ هم په تاوان دی، ځکه چې د هغوی میوه راځي او په جګ قیمت باندې دلته خرڅه شي او زمونږ لاړه نه شي، دا به ډېر مناسب کار نه وي. د سرحدي پولیسو له لوري د هیواد په بندرونو کې څار وروسته له هغې زیات شوی چې یو شمېر کسانو د بیرته راستنېدونکو کډوالو په لاریو کې هیواد ته د پاکستانیو سوداګریزو توکو د قاچاق هڅې کولې. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، جلال آباد.